چمن سپین بولدک مسافر او کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پای وګورئ. د چمن سپین بولدک پر لار تلونکي مسافر وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د سپین بولدک پر دروازه پاکستاني لوري خنډونه ډیر کړي دي او له امله یې افغان وګړي له سختو ستونزو سره مخ دي. مسافر وایي چې د کندهار او چمن خلک په تذکرو یوې او بلې خوا تلی راتلی شي خو بل چاته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. ډیر وختان ناروغان او کورنیو ته هم د تګ راتګ پر مهال ستونزې جوړوي. مسافر وایي چې د نورو ولایتونو وګړو ته په ویزه اجازه ورکول کیږي خو ډیر وختان د ویزې لرونکو کسانو ته هم د تګ راتګ اجازه نه وي. دوی له افغان حکومت غواړي چې په دروازه تګ راتګ کې شته ستونزې لرې کړل شي ځکه ډیری وخت پر دې لارو کورنۍ او ناروغان تګ راتګ کوي چې دغه ډول خنډونه یې ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.